د الله او د رسول محبت بوي زړه ځای د محل ده د عبادت د محبت ده اخرنۍ علامه د تقوا هغه د انسان په عمل کې ښکاره کیږي څوک چې د خدای نه ډاریږي نو بیا چې څه کې کلمونځ کې که روژه نیسي که حج کې که زکات ورکوي که صدقات کوي که جلسې کوي که وعظونه نصیحتونه کوي که خیراتونه کوي که ارڅ کوي په هغه کې به خاص د خدای پاک رضا مطلوب وي نوم به نه وي ریاکاري به نه وي خلکو ته به ځان نه کوي چې ما داسې کار کړی اوس د دغه قانون ته هر یو خپل ځان باید موږ تاسې مخکې کړو چې ما سترګې څومره کنټرول دي ما غوږونه څومره کنټرول دي د ما ژبه د ما خوله د ما لاسونه د ما پښې او د ما زړه د ما اعمال معیار د رب تعالی قرآن او حدیثو کې موږ ته د دین په شعبو کې بیان شوی ده نو په دغه جلسو کې چې د نبی علیه السلام په میلاد جوړیږي رواجونه نه دي مقصود صرف ترانې او نعتونه نه دي مقصود او د خلکو د خدای شان ده زه د افغانانو نه خلاف نه یم شعر کلام ده حسنه حسن و قبیحه قبیح نیک نیک ده بد بد ده فیصله د کتابو ده نیک نیک ده بد بد ده خو اما موږ خلک دومره ناپوه یو چې ناافغان شروع شي ټول خلک ټیپونه ویني کیسټ ډکوي چې ناافغان شروع شي د روپیو بارانونه شروع شي چې ناافغان شروع شي خلک ټول ځای په ځای باندې کینی او چې کله د خدای او د رسول خبره کیږي کله چې د قرآن او احادیث بیانېږي کله چې د فقه احکام بیانېږي د دین شعلې بیانېږي په یو ځای کې بیا خلک هم چې کېږي وجه ونه نوځي دا سړی که فکر وکړي موږ د دین سره مینه ده دا مو د اوازو سره مینه ده ښه غوږ هر چا ته خوند ورکوي دا طبعي محبت ده ښایسته شی چې سړی وویني د پیشو بچی د سپي کونګری چې وویني د سړي مینه ورسره راځي دا ښایسته شي په لیدلو کې طبعي محبت ده ښایسته اواز اورېدلو کې طبعي محبت ده د چا په کمال لیدلو کې طبعي محبت ده د چا د طرف نه چې احسان در سره وشو د دغه سره طبعي محبت ده دا خو د موږ د نفس خواهش ته سروز راته شروع شو موږ د نفس خواهش ته ښه اواز مو واورېدو طبیعت په برابر شو نو کیسټ کې هم نیسم بیا په کور کې هم غږوم تاسې چیرې هم د علماو وعظونه نصیحتونه په کورو کې غږولي چیرې هم په موټر کې تاسې د وعظو د نصیحت پته اورېدلې دا وجه دا ده چې د موږ مینه نشته قرآن او حدیث سره د دین سره تعلق نشته نو په تش هغه جلسې چې چیرې په کار کې وارې جوړې شي هغه په بل طرف لاړې شي دلته خو په کار دا ده چې خلکو دکان پرې کوي کاروبار یې پرې کوي دفتر یې پرې کوي خپل ضرورت یې پرې کړي دي په عمر کې یو وار د دین په خاطر راغلی دلته خو باید د ځان سره کور ته د دین تحفه یوسي خپلې ښځې خپلې لور خپلې مور ته خپلې خور خپل ورور خپل زوی ته د دین تحفه یوسي موږ چې اول الک خبر زده کوي یا روپۍ یا کنځا پلانچې ته کنځا وکړه نو اول یې په روپیو په کنځا اموخته کړو چې لوی شي بیا دغه پلار ته کنځا کوي بیا دغه مور ته کنځا کوي بیا په دغه روپیو خپل پلار وایي خپل مور وایي خپل ورور وایي بیا نو پس هغه نه بیا وایي چې مونږ صاحب د ما زوی ته د څه نصیحت کړی وای ما خبر خو نه مني خو تا ته نصیحت ورته کړی وای تا چې اول مور ته کنځا په زده کولې هغه ورځ نه لیده چې بیا به ما امام ورته کنځا کوي تا چې اول روپۍ په زده کوله دین دې نه په زده کوه دا ورځ نه لیده چې د ده معشوقه چې روپۍ شوه چې روپۍ نه ورته رسېږي بیا به ما وایي حضرت عمر صاحب ته یو څوک راغی شکایت کوي چې زوی وویله هغه جلالي شخص په ټول امت کې اشدهم فی امر الله عمر سړی راوغوښت ځوان هلک یې راوغوښت چې ولې خپل پلار هم څوک وي پلار خو دومره حق ده چې خدای پاک وایي چې جنت به هغه چا ته پیدا کېږي چې مور و پلار ته راځي وي جنت لاندې تر قدمو د مور و پلار ده او یې چا نه چې مور و پلار ناراضه وي الله تر ناراضه ده عبادت یې نه قبلېږي زوی ورته وایي چې امیر المؤمنین ما مه ګرموه ما ته پلار د خپل حق هم نه ده راپېژندلی که ده زه په خپل حق خبر وای نو ما به نن دی نه وایه